درنو دوستانو ستړي مشئ د بوډا او د لیوانو پلونو ناول درېیمې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې به نوره کیسه له دې ځایه پیل کړو. خو چې هغه به نه و، په مازې خبره به یې چونډۍ را لګوله. خو پلار مې ښه و، کله ناکله به یې پلارنۍ مینه را باندې راتله او د مچولو پر وخت به یې د بریتو تیره ویښته زما پر غومبرو لګېدل. وروسته بیا د سهار لخوا مکتب ته تلم او ماسپښین به مې له پلار سره د بزګرۍ په کارونو کې مرسته کوله. موږ پردۍ ځمکې کرلې، خو ګزاره مو کېده. میره مو وچه یا شنډه وه او د 3 تنو خوراک مو له یوې او بلې خوا برابره و. په 14 یا 14 کلنۍ کې مې مکتب خلاص کړ. بیا مې د پلار په غوښتنه د کلي ګریواني ونیوله. له لمر ختو سره سم به د غواوو، میږو او پسونو په دواړو پسې روان وم او په لمر لوېدو به د خلکو مالونه د هغوی د کورونو تر ورونو ورڅول. په 22 کلنۍ کې مې د عسکرۍ پچه وخته. 2 کاله مې د کابل د رشخورو په فرقه کې تیر کړل. ترخیص مې واخیست او بیرته قره باغ ته لاړم. دا ځل مجبور وم چې له یو کاره هم مخ وانړوم، ځکه پلار ته مې د ملا درد پیدا شوی و او درانه کارونه یې په وسه نه و پوره. بزګري ماته راپاتې شوه. ورسره مې له مزدورۍ، خټګرۍ، کارسکینۍ او له هېڅ شي نه مې مخ نه اړاوه. سهار به په خړه له کوره ووتم، ټوله ورځ به مې په ولاړه تیره کړه او د ماښام له اذان سره به کور ته راغلم. لاسونه مې دومره له چاودو ډک وو چې هر ماخوستن به مې د لندو وړو پټۍ پرې تړلې. بس نو ژوند و. د ګیډې د ډکولو لپاره مو باید یو څه موندلی وای. د کلي ځوانان به د ښه آس، اصیل ښکاري ټوپک او د غوږورو تازیانو د درلودو فکرونه وهل. خو ما چې به د چا په لاس کې کومه سپکه او تیره بیلچه ولیده، پر هغې به مې مینه راتله. د چا چې به مزدور په کار و، نو لومړی به یې زموږ د کور ور وټکاوه، ځکه ما غښتلی بدن درلوده. د بدن بوټي مې د ډیر کار له لاسه سره تاو شوي و او ژر نه ستړی کېدم. ماخوستن چې به مې سر ولګاوه، سمدستي به مې سترګې پټې شوې او نوې ورځ به مې هم د تیرې ورځې تکرار و. ژوند همداسې تیرېده. زوم او د ځمکې اړول، کرل او ریبل. ما یوازې خړه ځمکه او شنه واښه پیژندل. د پولې پټي دښمن مې موږک و او دوست مې د ځمکې سور رنګه اوږده چینجي. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه. بوډا غلی شو، لنګی ور ټول کړ او په لړزاندو ګامونو د باندې ووتو. خو زما په ذهن کې د هغه وروستۍ خبره تکرار ډول راګرځېده. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو. د بوډا په غږ مې جټکه وخوړه. بچایه، چای مې ډیر سور کو. بخښنه غواړم. په بیړه مې ور وکتل. د لمنې یوه څنډه په ګنډه کې نښتې وه، خو د نزاکت له مخې مې پر خوله څه رانه وړل. بوډا پر خپل ځای کېناست، پښې په بړستن کې ننیستې او ورو یې وویل: ستوري نه ښکاري، شاید بیا واوره ووري. بې اختیاره مې له خولې ووتل. ټوپک ته د څنګه لاس ور وغځاوه. بوډا یو سوړ اسویلی ویست. په اشاره یې وپوهولم چې چای غواړي. پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل: څه درته ووایم؟ د اوړي یوه ټکنده غرمه وه. ما رشقې ته اوبه ور خوشې کړې وې او په خپله د پلي پر سر ورته ناست وم. څو ګامه هاخوا مې د یوه اوږد ژبي ننداره کوله چې د میږانو د غار تر څنګ پروت و. اوږد ژبی یو کوچنی مرغه دی، ځان په مړینې اچوي، خپله اوږده ژبه راباسي او کله چې پر ژبه میږان راټول شي، ژبه ورټولوي. ما لا اوږد ژبې ته کتل چې یو لرې غږ مې په غوږونو ننوت. له مرغه نه مې سترګې واړولې. یو هلک منډې راوهلې. چیغې مې نه شوې صحیح کولی، خو احساس راولوېده چې ښه زیری نه راته لري. د هغه په یوه چیغه کې مې د پلار ټکی واورېده. دې ټکي مې زړه ولړزاوه. خو کله مې چې پوره جمله واورېده، یوه شیبه مې سترګو کار پرېښوده. مالکه، ای مالکه، پلار یې درته وواژه. هغه یې مړ کلي ته راوړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې سړی مالک نومیږي، خو ډېر ژر یې خپلې خبرې پسې وغځولې. زویه، نه پوهېږم
چې څنګه کور ته راورسېدم، خو کله چې د جنازې تر څنګ ودرېدم نو پښې مې د لومړي ځل لپاره له خپله واکه ووتې. پر ګونډو شوم او د بدن د انډول د ساتلو لپاره مې د جنازې کټ ونیوه. ورو مې د خپل پلار له مخه د هغه خړ څادر لرې کړ. سترګې یې پټې، څېره یې خړه او سپین ویښته له خاورو ډک ښکارېدل. څادر مې نور هم ورنه وښویاوه. په ټټر یې د بنګړو یوه ماته ټوټه او تار ښځینه تور ویښته پراته وو. د بنګړي ټوټې مې وپېژندلې. زما د میرې بنګړي وو. له مړي نه مې پاتې څادر هم لرې کړ. پر سپینو جامو یې وینه نه ښکارېده. پر جسد مې ګوتې وتپولې. د پلار په خوله پسې مې خپله مخ ونیوه، خو د هغه له خولې نه تاو نه راوته او بریتونه یې راچوخېدل. یو چا تر مټ ونیولم. کله چې پورته کېدم له سترګو نه مې یوه اوښکه بیله شوه. د پلار پر مخ مې پرېوته. یوه لنډه منډه یې واخیسته او یو دم ځای پر ځای ودرېده. په لومړي ځل مې شاوخوا وکتل. انګړ له کلیوالو ډک و او څو تنه په زړېدلو سرونو سونګېدل. په لړزانده ګامونو د کوټې خواته روان شوم. په یوه کوټه کې د کلي څو تور سرې سر راټولې وې. په لوړ غږ یې ژړل او ښېراوې یې کولې. خدای داده ټک له ټکه شي، د کور لوګي دې ورک شه، خدای دې مینه سپېره که. خو میره مې خړ دیوال ته ناسته وه. ټکری یې په غاړه کې پروت و. سترګې یې له سرو رګونو ډکې وې او پر غومبرو یې څو تاره تور ویښته سریښ و. هغې هیڅ حرکت نه کاوه. غاړه یې کږه وه، سر یې پر دیواله لګولی و او غولي ته یې کتل. تر مخ یې کېناستم، خو بې له دې چې راته وګوري شونډې یې زما پر سر وخوځېدې. مالکه زویه، پلار دې ولیده؟ د لومړي ځل لپاره مې د هغې له خولې د زوی ټکی واورېده. زړه مې درد وکړ او د سکم مور مینه مې پرې راغله. بې اختیاره مې د هغې سر په ټټر پورې ونیوه. د میرې له خولې یوه کوکه راووته. زما پر اوږه یې لاس کېښود او په لنډ وخت کې مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. میرې مې د ماشوم غوندې ژړل او چیغې یې وهلې. آه زویه، زه خواره شوم، زه کونډه شوم، زه زما پلار په هماغه ورځ خاورو ته وسپاره او ما قسم یاد کړ چې د قاتل به ژوندی نه پرېږدم. 3 ورځې د کلي په جومات کې پر فاتحې کېناستم. له نږدې او لرې ځایونو به ډله ډله خلک راتلل. لاسونه به یې پورته کړل او بیرته به یې خپله مخه ونیوه. هغه وخت مرګونه کم و. تر څو ورځو پر ټول کلي د ویر لړه پرته وه. ان د کلي ماشومان هم دا جرأت نه درلوده چې د لوبو لپاره د باندې راووځي. د پلار د مرګ په 11 د ولسوالۍ بازار ته لاړم. دا د داود خان د باچاهۍ لومړی کال و. روسي ټوپکان نوي راغلي و. یو کلنګداره چرایز ګلچاپ ښکاري ټوپک مې خوښ شو. پیسې مې ورکړې او د راتګ پر وخت مې کلي ته نږدې یو کارغه ته نلۍ ورواړوله. هغه د چنار له سره لاندې راولوېده. بیا مې په شوداره کې د ډاګو پر یو مږې ډز وکړ، خو کله چې د چرو دوړې کېناستې هیڅ هم نه و. مږه په غار ننوتې وه. دې ډزو کلیوال او نږدې خلک خبر کړل چې مالک ټوپک اخیستی او بدي یې په نیت کې ده. په سبا د کلي 2-3 سپینګیري په کور راننوتل او ما یوازې نصیحت ورنه واورېده. خو د بلې ورځې په سهار لویه مرکه کېناسته. په قرهباغ کې ډېر قومونه پراته دي. ترکي، اندړ، خروټي، میاخیل او د نورو لویو او وړو قومونو مشران او مخور د کلي په جومات ننوتل. ټولو خدایداد ګرم کړ. ویل چې هغه هم خپله ګرمه مني، خو زما پلار ته یې هم ګوته ونیوله چې دی هم تر خولې تېروتی و. وروسته یو شاهد را وغوښت
شاهد د خدای داد دوی د کلی وو او زما پلار د په غېږ کې ساور کړی و. هغه لنډه کیسه تېره کړه. پر خره مې غنم بار کړی و چې تر ژرندې یې وباسم. کله چې د خدای داد د کلا تر مخ تېرېدم نو شور او زوږ مې تر غوږ شو چې ورته ومې کتل. یو خدای داد و او یا هم د مالک مرحوم پلار. د دوی ترڅنګ یوې برګې غوا هم په ډیران کې خوله وهله. دوی دواړه په غوسه وو. لاسونه یې د یو بل تر خولو ورتېرول. مرحوم خپلې پیسې غوښتې او ویل چې غوا دومره شیدې نه کوي لکه خدای داد چې ور یادې کړې وي. خو د خدای داد دلیل دا و چې غوا د 3 ورځې د مرحوم پر اخور ولاړه وه. خو دوی د 1 ورځې شرط سره ایښی و. زه خرڅه کړې غوا بیرته نه اخلم. اخر مرحوم په غوسه وویل ته خو لا ته یې ستا پلار به یې هم بیرته اخلي. خدای داد هم پرې ورچیغه کړه له خولې سره دې پام کوه. خو د مالک پلار ور غبرګه کړه ته خو پیسې یادوي ولا چې عورته یعنې ښځه درنه بوزم. دا وخت مرحوم د غوږ ترڅنګ یو دروند سوک وخوړ او له ځمکې نه یې مړه دوړه پورته کړه. ما جوال پرېښود. په منډه ورغلم. د هغه سر مې له خاورو راپورته کړ. مرحوم یو 2 ځلې خپله خوله خلاصه کړه او بیا یې پور پرې کړ. د شاهد تر خبرو وروسته یو سپین ږیري مخ راواړوه او ویې ویل مالکه ښه به دا وي چې یوه روغه وکړي. د ټوپک له خولې داسې څه نه وځي چې په هغه کې خیر وي. بدي دې په ګټه نه ده. په خبرو کې یې ور ولوېدم. معلومداره چې په بدي کې خوند نشته. خو ما تر اوسه د چا سپي ته هم بد نه و کتلی. خو اوس یې پرې مجبور کړم یا به پر ما خاورې اوړي یا به هم پر خدای داد. یو بل راغه کړ له خدای داد سره زه غږېدلی یم. هغه هر ډول پورته تیار دی. که یې لور غواړي که پیسې او ټوپک هر څه چې ستا خوښه وي. لنډ ځواب مې ورکړ. نه مې د قاتل لور په کار ده او نه هم د پلار وینه په پیسو پلورم. یو بوډا چې ما کله پخوا نه و لیدلی او له سپینو جامو اوږدو تسپو او پر اورمیږې له بیاتې شوو څڼو نه داسې راته وایسېده چې ملا به وي. په آرام غږ یې وویل عبدالمالکه زویه نو چې داسې ده خدای داد وبخه. خدای به یې اجرونه درکړي. په کړاو یعنې په غوسه مې خبره ورغوڅه کړه. څنګه یې وبخم؟ هغه چرګ نه دی وژلی. زما پلار یې وژلی. پلار د ټولې مرکې خولې ماته راوښتې وې. چا نصیحت راته کوو چا جنتونه مخته راته ایښودل او ځینو نورو ویل چې خدای داد د جرګې هر ډول پریکړې ته تیار دی. خو ته سوله ومنه. خو زما یوه خبره وه د پلار غچ یا بدل اخیستل. اخري جرګې پریکړه وکړه چې بله ورځ به بیا سره راټولیږي او دا ځل به د سیمې تر ټولو روحاني شخصیت آغا صاحب هم رابولي. تر پریکړې وروسته جرګه خوابدې ولاړه او د غرمې لپاره زموږ پاخه کړي دیګونه هم همداسې پاتې شول. په هماغه ورځ مې پریکړه وکړه چې خبره به 2مې جرګې ته نه ځنډوم. ماخوستن مې د ټوپک کلمو ته خواږه تیل ور وڅڅول. تر سر مې کېښود او سهار لا ملایانو اذانونه نه و کړي چې له کوره ووتم. د خدای داد دوی کلی دومره لرې نه و. 25 دقیقې وروسته د ده کلا ته ورسېدم. کلا له کلي نه یو څه وتلې وه. پر سر یې راڼه ستوري ولاړ وو او برجونه یې په تیاره کې ویرونکي ښکارېدل. دا یو زړه کلا وه. لوړ دیوالونه یې لرل او ما لا په کور کې دا فکر کړی و چې پر دې دیوالونو اوښتل امکان نه لري. خو په ذهن کې مې یوه تیاره نقشه درلوده. مخکې مې لا د خدای داد د کلا له دروازې 40 ګامه لرې یعنې ډنډ په پام کې نیولی و. په دې اودي کې به د شپې له خوا د کاریزه اوبه راټولېدې او په رڼا به یې پټیو ته ور پرېښودې. داسې اودي د کوچنیو کاریزونو خولې ته نږدې جوړیږي چې بیا په یو ځلې لښتي ډک کړي او پټي ژر اوبه شي. لاړم او د اودي پر ژۍ کېناستم. که څه هم اوړی و خو بیا مې هم تر ځان څادر تاو کړ ځکه د غزني د دوبي شپې هم پر سړي لړزه راوستلی شي. د ټوپک خزانه مې پر یو جنګي کارتوس ډکه کړه. دې کارتوس د مردکي غوندې یو سروي چاره لرله چې تر 80 ګزه یې آن غوایه هم چپه کاوه. ټوپک مې پر ورنو کېښود او د کلا خواته مې وکتل. د لوښو تر تیرو څوکو پورته تور او پنډه برجونه ښکارېدل. درنو اوریدونکو
دریمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارو.